السلام علیکم مرګرو د دې نه مخکې کلاس کې مونږ تاسو ته 2D باره کې چې څومره کمانډو زیاتره تاسو ته مونږ هغه وکړل او پای کې مونږ تاسو ته یو پروجیکټ هم وکړو. امید دی به تاسو یې زده کړی وي او پای باندې به تاسو مکمل کنټرول اخیستی وي. د 2D نه بعد باندې مونږ په آټو کیټ کې 3D باندې کار سٹارټ کوو چې په آټو کیټ کې مونږ په 3D باندې کار مونږ څنګه کوو. د دې نه مخکې تاسو ته ما 2D وکړو. د 2D مطلب دی مونږ سره 2 ډایمنشن او د 3D مطلب مونږ سره دی 3 ډایمنشن. دې دوانو کې فرق سره که زه تاسو ته راشم او دلته زه تاسو ته یو ریکټینګل ډرا کړمه نو تاسو وګورئ دې کې ما سره دې وخت کې 2 ډایمنشن راکوي. تاسو که وګورئ په ایکس واي باندې مونږ سره دې کې 2 ډایمنشن دي چې یو 2.6 دی په واي باندې او بل 4.7 دی. نو دې مطلب دا 2 ډایمنشن کې مونږ سره شاملېږي. خو مونږ به 3 ډایمنشن څه ته ویل کېږي چې کله مونږ سره په آبجیکټ کې دریم ډایمنشن راشي. دریم ډایمنشن اسه ته وایي لکه تاسو دلته دې ته وګورئ نو دا مونږ سره هاریزنټلی دی او دا ورټیکلی دی. هاریزنټلی ستا د نظر مطابق چې کوم ګس او ښي اړخ ته چې کوم ډایمنشن وي د هغې ته ویل کېږي او بر ښکته ته هغې ته مونږ ورټیکل ویل کېږو. خو دا 2D کې دا مونږ سره شاملېږي. خو که مونږ سره دې کې دریم راشي دریم به مونږ سره څه وي هایټ وي اوچتوالی. اوس اوچتوالی خو مونږ سره په دې کې نه ښکاري نو هغه مونږ ځان ته څنګه شو کوو. که تاسو راشئ زه تاسو ته یو بل سافټویر ته بوځمه دې ته ویل کېږي بلنډر چې دا د 3D لپاره ډېر مشهور سافټویر دی. اوس به زه تاسو ته دې کې هم آټو کیټ کې تاسو ته مال ته څنګه کولی زه تاسو کنفیوز کوم نه دې کې لږ په اسانه باندې تاسو پوه کوم. ګوره هغه ایکس وای دلته هم خبره ده. دلته تاسو وګوره ایکس دی دلته وای ده دلته زیډ دی او دا زیډ د دې په سنټر کې ښکاري. اصل کې د دې په سنټر کې نه دا د دې هایټ دی. خو که ته هر کله یو څیز تر بره نه ګورې نو هغه تا ته په 2D کې به ښکاري یا به تا ته پلین ښکاري. په ظاهر دا مونږ سره یو سکویر ښکاري خو که زه دا لږ هم د دې دا انګل لږ چینج کړمه نو دا به ما سره 3D ته وړي. ګوره زه راځم او زه په دې باندې داسې کلیک کوم تاسو اوس وګورئ نو تاسو دلته وګورئ زیډ ته وګوره زیډ څنګه شو ایکس وای ته وګوره او زیډ ته وګوره صحیح ده. نو دا اوس مونږ سره داسې رالو چې دا ایکس مونږ سره دا هاریزنټل دی هغه ورټیکل دی او زیډ په بره باندې دی او تاسو ته وګورئ که نه نو چې دا کوم بره باندې دی دا ویلیو ده دا به د زیډ وي دا به مونږ سره د ایکس وي او دا به مونږ سره وای وي. دې کې تاسو ته دا لږ نور هم منشن کړی دلته تاسو ته لیکلي دي دا ګرین لاین مطلب دا وای دی ریډ لاین مطلب دا ایکس دی او دلته مونږ سره بلو لاین هم وي. اوس اپډیټ چې کوم دی پای کې وي هغې ته مونږ ویل کېږو زیډ. نو دا هغه 3 ډایمنشن دی چې دا تاسو ته به ښودل کېږي. زه به راځم آټو کیټ ته واپس او دې کې به زه په 3D کې کار کوم. اوس به 3D کې زه څنګه کوم دلته خو زه ډایرکټ داسې که زه دا ویل بټن ونیسم نو زه 3D ته نه وړم. دلته ما سره صرف ایکس او وای دی زیډ دلته نه شو کوي. زیډ به څنګه شو کوي زیډ به تاسو شفټ بټن به ونیسئ شفټ به هول کوئ ورسره به د ویل د ماوس د ویل بټن به دا تاسو ونیسئ نو تاسو به دلته اوس وګورئ تاسو لږ تاو کوئ تاسو به زیډ دلته راشي ورته وګوره تاسو سره زیډ رالو که تاسو کرسر ته وګورئ کرسر کې هغه بلو لاین هم رالو او یو پکې وای دپاره ګرین دی او د ایکس لپاره ریډ دی. نو تاسو سره به داسې کېږي. دا په یو بله طریقه هم وړي که تاسو دلته راشئ زه دلته راځم دې ګوټ ته زه دې کې واپس خپل زوړ ویو ته راځم نو ټاپ په والم اوس دلته راځم او په دې کې به زه اس ای والم آیسومیټریک چې زه په دې کله کلیک کړم نو تاسو ته ګورئ یعنې صحیح ده. او که تاسو دې ته راشئ اس ډبلیو آیسومیټریک دا څه ته ویل کېږي دا ته زه وایم صحیح ده. زه به راشم دې کې تاسو به دلته په دې باندې کلیک وکړئ دې بکس باندې تاسو به دلته ایکسټرا یو بل بکس راشي دا تاسو ته د دې اس او ډبلیو نارت او د دې ټولو برتنن دې کې واضح شي چې دا څه ته وایي. که تاسو دلته رالی د دې نه هم 2D ته ټاپ ته راځي او که تاسو دلته واپس زه راځم ګوره زه ورته وایم یاره ما ته دا واله که دلته رالی په دې ټاپ ته کلیک کو نو دلته به هم واوړي 2D ته او که د دې په دې ګوټ ته کلیک کوئ دې ګوټ باندې نو دا به ورته واپس راشي هغه 3D ته واوړي. نو که تاسو د دې په کم ګوټ کلیک کوئ که تاسو په دې کلیک کوئ که تاسو په دې کلیک کوئ کم باندې کلیک کوئ نو تاسو اړولی شئ صحیح ده. په داسې په دې ایرو دا نارت ایست ساوث اینډ ویسټ دا به همیشه به دا نارت به بره ساتئ د خپل کمپیوټر مطابق به دا بره ساتئ صحیح ده. نو زه راځم واپس 3D ته ځئ تاسو په دې کور چې کلیک کوئ هم تاسو ته به 3D ته به وړي صحیح ده. په دې ټاپ دی دا کور غوندې نشان دی په دې کلیک 3D ته به وړي. اوس دا مونږ رالو دا خو زمونږ د ویو خبره وه 3D ته رالو. اوس که تاسو دلته رالی دې ته راشئ دلته تاسو څه پکار وي نو موږ سره که بکس پکار وي دلته خو مخکې نه بکس وو خو که زه بکس باندې دلته یو دا زه تاسو سره سافټویر نه ښیم زه تاسو ته ویم چې دا څنګه کار کوي. ګوره نو ما دا سلنډر راوستو
که ما سره دا کون پکار دی نه ما کون راوستو صحیح ده دا باکس دی نو دا تیار موږ سره دلته پراته دي خو په دې کې موږ سره به کوم ځای کې پراته په ظاهره موږ دلته نه ښکاري نو دې لپاره موږ څه کوو موږ به راځو اول د دې 3D ټولز به راولو 3D ټول به څنګه راولو یو دو طریقو سره راغستل کیږي اول به تاسو دلته راشئ دلته را سیټینګ نشان دی په دې به کلیک کړئ او 3D بیسیک باندې به کلیک کړئ یا 3D ماډلینګ دواړه چې کوم یو ولای صحیح ده په دواړو کې هم سیم ټول دي خو درته به په مزه کوم 3D ماډلینګ کې وګوره دې کې لږ موږ سره دا چې کوم کمانډ دا لږ زیات دي خو دا موږ په 3D ماډلینګ کې پاتې شو صحیح ده 3D ماډلینګ کې دا خو ریکټنګل دا چې کوم دی دا 2D دی صحیح ده دا ډیلیټ کړم په دې کې موږ سره سری باکس دلته راوړم کې باکس مطلب څنګه چې دلته موږ سره ریکټنګل دی دلته باکس دی او دلته باکس کې موږ څه وی هایټ وی اوس دا ډرا کوم نو ما ته کړومبه وای چې یو ګوټ نشورو کوي سپیسیفای پاست کار نه ما دا کړومبه ګوټ شروع کو اول به ما سره د ایکس واي به ډرا کوي چې د باکس پلنواله او غدواله بدونی چې څنګه پرې کلیک کما نو به ما سره په بره باندې هایټ راشي نه که په بره دی او که په لاندې دی اوس په دغه پیمایش دریم پیمایش بوله ورکړي مخکې به چې ریکټنګل نو صرف په 2 پوینټو به یو بر کلیک کو بل کلیک په دیو کو بس ختم بشو اوس به دریم کلیک کوم کې د هایټ لپاره هایټ دې دومره وي صحیح ده زه مې مثال کې 2 دی 2 مې ولیکو ور مې کو انټر مې کو او دا باکس دی څنګه چې دلته موږ سره باکس دلته بند دی نو داسې موږ سره دلته موږ سره هم دا بند دی خو د دې خپل سیټینګ دی ابا چینج کوي دا تاسو ته بیا ښکاري او دې وخت دا ماته وایر پریم موډ کړي کوم موډ کې وایر پریم موډ کړي تاسو بدل تر راشي د 2D وایر پریم لیکل که تاسو دې ته رالئ او په دې کې ار یو سلیکټ کړو دا به والم دا دویم نمبر کنسپچوال په دې چې کله کلیک کړئ نو به تاسو ته وګوره هغه شان باکس درکې یو چیک چې کوم د ښکاری هغه وګوره هډن کې مطلب دا 2D وایر فریم د خو هغه شاته تر لاینو نه ښکاری ریالستیک باندې کلیک کا وګوره دا بالکل دا بل سافټویر په شان ښکاری موږ سره شیډډ باندې کلیک کا او شیډډ وذ ایجز د کې موږ سره دا ایجز چې کوم دی ایجز ته وای دا لاینونه چې کوم دا موږ سره لګ واضح ښکاری دي ته ایجز وای صحیح نه و دا موږ سره رالو 3D کې موږ یو باکس جوړ کو او دلته موږ سره بل دی سلندر نو تاسو چې کوم کلیک کړئ سلندر اول د سرکل په شانته به اول یو سرکل جوړ کړئ نو تاسو چې په بار لاړ شي دا هایټ وګوره بس صرف سمپل خبره دار ته نن صرف اسی هغه کمانډ خایم چې څنګه بر دی بل کون دی کون باول سرکل جوړ کړئ په بار باندې با د دې دا بل ګوټ جوړ کړئ صحیح او سپیر دی سپیر یو بال په شانتی وی او ته وګوره نو دا تاسو وګورئ په خپل پیرامید دی پیرامید او ته وګوره پیرامید مصر کم حرامي مصر یا شان یو سټایل شیپ کړی دا بل موږ سره دې کې ویج دی ویج ته وګوره سمپل سوري معنی لږ ګډوډ شو اول بوله پلنواله ورکړئ صحیح ده دونه به دا یو طرف به دی لکه ټراینګل دی 3D شیپ کې صحیح ده بل ټورس دی لکه ډونټ چې ته موږ وایو هغه شان یو شیپ کې یو سیز دی ته وګوره نو دا ټول 3D ټولز دي دا بس تا پکاري چې کوم مثال کې ته پرته یو دی کې باکس ضرورت موږ به باکس لو کوم کې موږ ته د دې کون ضرورت موږ به کون لو کوم کې موږ ته سرکل ضرورت او موږ به سرکل لو زه به دا واپس 3D ته واړم د دې نه راشه تاسو به 3D بیسیک یا 3D ماډلینګ باندې وکړئ کړئ تاسو به هغه ټول راشي صحیح اوس که تاسو دلته باکس ډرا کوئ نو ګوره په باکس به کلیک کړئ او تاسو به دلته راشئ یو ګوټ او بل ګوټ خو دې کې تاسو داسې ښکاري ته به وګورئ ریکټنګل ډرا کړئ ځکه چې موږ سره ویو دلته ټاپ ته صحیح ده او چې دلته ما لومبی کلیک وکړو دویم کلیک کوم نو ګوره ما ته به څه وایي او دلته ما سره بل یو دغه رالو دا دې وخت کې په بره باندې دي هایټ چې کوم دی هغه ورکوي صحیح ده نو دا دریم چې کوم ویلیو ده د هایټ دپاره ما کلیک وکړو دې هایټ واسطه موږ ته نه ښکاري ځکه چې په 3D کې نه تاسو په دې کور باندې کلیک کړئ او تاسو ته 3D شو شي صحیح ده نو تاسو ته ما ویلي چې دا به څنګه دلته 2D وایر فریم نه به دا ریلسټیک ته واړوئ نو دا به تاسو سره داسې 3D باکس کې ښکاري که تاسو د دې ویو چې د هر سایډ وګورو نو د هر سایډ دپاره به شپ بټن هولډ ونیسئ او ورسره به د ماوس ویل باندې دا تاو کوئ او ته وګوره تاسو نه دا دغه خوا دې خوا شي نو تاسو په دې واپس کلیک کړئ په دې هوم نو به تاسو واپس په زوړ ځای کې راشي صحیح ده یا په دې کې چې کم سایډ نه تاسو کار کوئ په دې به تاسو په کوم ډیټیل کې چېرې په دې به موږ څنګه کار کوو اډوکیټ کې د 3D باره کې تاسو نه ویل نن ما تاسو ته یو سمپل کلاس واسو چې را دي کې موږ 3D ویو به څنګه راولو دا 3D ټولز به موږ څنګه دلته شو کوو ځان ته او د بیسیک 3D یا کوم باکسز وغیره به موږ څنګه ډرا کوو او موږ به ځان سره د مختلف ویو دي باندې به څنګه کار کوو نو ننني کلاس کې هم دومره کافي ده انشاءالله بل کلاس کې به تاسو ته حاضر شو هغې پورې اجازت راکړئ الله حافظ